غټ جرم چې ما او تا کړی د هغه ټول اسلام نه ملا سینځلي دي، ټول د شریعت چې کوم قانون ما او تا ته الله جل شانه حواله کړی د هغې نه ملا سینځلي دي. نو د دې سزا به صحیح ته ما ته ووایه. ما او تا وایو چې یو سړي مونځ پرېښودلو، مونږ د پیغمبر حدیث وایو، یو سړي یو مونځ د قصده پرېښودلو نو په جهنم کې به څونه سزا ورکولی کېږي تاسو ته معلوم وي؟ 2 کروړه او 88 لکه کاله د خدای بنده سوچ کوئ خبرې. 2 کروړه 88 لکه کاله مونځ پرېښودل وړوکی جرم دی. ګوره یاد وساتئ د الله جل شانه په قوانینو کې د الله جل شانه په عباداتو کې مونځ پرېښودل وړوکی جرم دی. ما او تا دغه وړوکی جرم وکړو، په دغې باندې به 2 کروړه او 88 لکه کاله سزا راکوي. ته سوچ کوه چې هغه ټول دین اسلام ما او تا د یخ نه ونړاو، د دې په بدله کې به څه قسمه سزا ما او تا له راکوي؟ بس صرف مسلمانان یو، صرف ټاپه د مسلمان لګېدلې ده. یاد وساته د دې تپوس به کېږي. ما او تا الله جل شانه اختیار راکړلی په ځمکه باندې، خاص کر زموږ د حکمرانانو له ډېر غټ اختیار الله جل شانه ورکړلی، خلافت یې ورکړلی په ځمکه باندې، حکومت یې ورکړلی، حکمراني یې ورکړې ده. د دونه دا کوتاهي که وشوله یاد وساتئ د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه رانیسي او 2 کروړه 88 لکه کاله به بیانوي، بیا به قصه بل شانته وي، په بل طرف باندې به روانئ. نو د دغې دپاره دې خلکو له په خپل ذهن کې دا خبر اچول پکار دي زمانه به د قیامت پر ورځ باندې تپوس کېږي. یاد وساته دا داسې خبره نه ده چې بس شاته ګزار کا. یو قصه مونږ اورېدلې وه، یو نظام و د الله جل شانه، یو قانون و، یو شریعت و، بس لاړو عمل پې ونه شو چې چل وشو، هېڅ مسله نه ده. نو دغه نظام چې کله نافظ شو زما او ستا په دې ځمکه باندې د الله جل شانه په دې ځمکه باندې زما او ستا په دې ملک کې امن به قایم شي. یاد وساتئ ځکه امن چې کوم دی نو هغه د الله جل شانه په قانون کې دی. زما او ستا په قانون کې امن نشته دی. ما او تا په دنیا باندې، ما او تا په دې کم از کم په دې بر صغیر پاک وحین باندې 100 کاله حکومت وکړو، ما او تا امن قایم نه کړو. نو زما او ستا په نظام کې امن نشته دی. امن صرف د الله جل شانه په نظام کې دی، امن صرف د الله جل شانه په قانون کې دی. که ما او تا امن غواړو په خپل خطه باندې د الله جل شانه قانون په مضبوطه باندې ما او تا رانیسو، هله به امن قایمېږي.